نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گردی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکا دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی و پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دل عجر در کی روم بے روز با دوم رو اگدے لکر یو کال دویم روز با دوم رو اگدے لکر یو میاشت دریم روز با دوم رو اگدے لکر یو افتے او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کی بسیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوی زا خدای ما دے با دانوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای مغیب وی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تبوی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تبوی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنش چینو کی خوڑونو کی اوبا با بندشی دی با تروان شی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس و پاقی قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در لختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکور کئی اغا خدای وی کنا غیب ہوتوی اوز مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ دولت و مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیبی دا بور پسی روانی یو قوم لبورشی ما دا خدای منه نغیبو توی نمون خطا خدای نمنو وی گورا کزی یو نخد تخکارا کم بیا با ما خدایو منه اغیو توی سنخ بخکارا که وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چی دا اللہ جم دی کم او با منه وی بو یرا کدا کار دیو که خمون تابیا خدای منو دا من پلارانو نکونا چی کملی دی کازی را جم دی کل خو خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ایبا شیطانان خدا غی دا پلاران او دا نکونو پا شکل ازمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراں پا دجال باندی ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سوک ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سڑی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدا لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دغا سی دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دی تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر دا بے پدی تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چه کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چه کم کافر دے اغا تا بدا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے چه دا کم بہر نا مرگری رازی اغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چه برا خیجی لگون دی لان دے زی لگتنگ دے نو خبر دا دا چه نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجن جدا کافر دے دا سے نخن خانے بی پا یو قوم باورشی دا اغی قوم باندے با آفت راغلی دا اغوی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی تون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي. دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشتا. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده. هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام یو فرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي. 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم چېرته د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي، څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري. مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیہ السلام چې څه فرمایلي ټول په غالک کې وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې آواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه کا، که دې زوی له آواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟
ته چې ودې څه حال دي؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تختینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاسه یو تخ را تخکاریږي. پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر د راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغه او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ. سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چخشه اخسا فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غي نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبيث معلومیږي چې دا سر ته وغردم اقوا مردار کم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمره کدا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولی وجنی یو یهودی معشوم دی او که دجال وی نو ته د په ملکولو قادر نه د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی. خبر خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. نیم را سره مرګری دی. وی چې ما سره مرګری دی وی پلار باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی دا سیاره را باندې رااله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي. وی بار سو یاره را باندې رااله. وی یاره را باندې رااله. وی ما ته وی چې مې یریږه ونه یریږي ګوري. وی ما ته وی چې یاره یو تپوس د نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي. دا حقیقت ته کنه دی. وی ما ته وی دا سکار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله. وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او ته سوي. وی دا ګوي کوم چې ته د عربو پیغمبر یې ګوره. او بیا ورته وی دا دالکه نبی علیہ السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم. نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوي کې چې د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه کو خور روان شو دي آمنت بالله ورسوله هو. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری دا څه ده کنه ایمه چاو وی دغه مسلمانې. د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده ایمه چاو وی د خود مدینه منوره نه روانې مو دغه د مکه مکرمه ته زما دوشوي. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري لسنګ دجال یم. وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ځکه راي مکه مکرمه ته روانې او مدینه منوره دې پریخو ده هغه نه وروته نبی هم وجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او د دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنه زمانه کې روزي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نه خو نه پته لګي وی چې را سره یو ځای شو نو ما وطنیغ نیغو قتل مې چې لکه تاسو مطالعه خلک دجال وي خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری دا څه ده کنه ایمه چاو وی دغه مسلمانې. د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده ایمه چاو وی دغه د مدینه منوره نه روانې مو دغه د مکه مکرمه ته زما دوشوي. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري لسنګ دجال یم. وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ځکه راي مکه مکرمه ته روانې او مدینه منوره دې پریخو ده هغه نه وروته نبی هم وجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او د دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې رایوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وایي. وی وپړسېده وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه ورته. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو لا بادماری کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر زموږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو 10 کسه وموږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان دو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویرېدو. وی مونږ ته یې وی چې یارېږم دې خوا راشي. وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې. وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته. وی مونږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې. وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته. موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی. یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته. موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی. موږ وی چې یو پیدا دی. وی چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداری رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی. توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه چې قصه م وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري و د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه ورته بیان کړه او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه. وی توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کی. د به خلک مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک گمراهان کی. دی به حیران چې خدای پاکا زه اوس څوک کم خلک چې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو
علاقې مې په فتح کړې. خدای خورانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی بر راسی دی که با خدای پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کوس کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دو فرشتو په وزرو بیلا سنے خودی او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوس شي او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سرخکته کی ساس کی به بیږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو دا ساس کی به ځوړندېږي، دی به را کوس شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشتم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به راکوز شي، چې راکوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابویي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابویي نه، دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دی کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګورو لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کی او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي، مهدي ته وی لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو، دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به را لاندې کی، چې را لاندې کی عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، به د خپله نیزه به ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي، دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې وي مونږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. عرب والا په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، په منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که؟ هغې وایي او وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبي علیه السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي، دی به وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کړي، چې دجال مړ کړي عیسی علیہ السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لوړه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات. اما بعد یوم یجعل الولدان شیبا کما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وازواج سيدنا واهل بيت سيدنا واهل اطاعت سيدنا اجمعین طیبین طاہرین حمد شاکرین الی یوم الدین. زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونن یقیناً دے چھ یخنے خراب کرے ما دا تقریر تاب میں نو خود دا باز ملگرو دا خواہشو چھ خام خامون ملمانیو نن بمونگ دا وجنا مونگ تا سب بیان کے عزیزانو دغه ملمانو د صدې په د لویو لویو غرونو راوړېدلي دي او بیا زه مجبور کړم چې خامخا دو درې خبرې نو الله دې هغې ته جزای خیر ورکي او تاسو دم الله کامیاب او کامران سرفراز او سربلن ولري. عزیزانو دا دنیا دا فانی دا ورانېدو والا ده. څه شی دی؟ د دې ملګرو خواهش داو چې خلق وای چې دغه د قیامت ته او سبا قیامت ته او بل ورځ قیامت ته د قیامت متعلق الله فرمایي چې اے زما بندگانو تاسو د سبانه ورځ نه اوریږئ. کوم ځای نه اوریږئ؟ واتقوا الله تاسو د خدای نه اوریږئ او ولتنظر نفس ما قدمت لغدن دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دی سبانه ورځ د پاره کما پنګو کما تحفو کما ډاله تیار کړی دا نو سبانه ورځ ته الله د قیامت ورځ او د قیامت ورځ ته سبانه ورځ یعنی دا قیامت دومره نږدې دی لکه څنګه چې سبانه ورځ نږدې ده. پدې پوښول نو ضرور به دا دنیا رواني کې ځکه چې الله دا دنیا جوړه کړې دا نو رواني له جوړه کړې ځکه یو فرشته ګرځي او په اړ یو کوڅه کې ودرېږي او आवाज کوي. आवाज ورته څنګه کوي؟ وای الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. اے دلوڑ محل او دلوڑ مکان مالکان زرد چستا دا محل او فلازو بلڈنگ بزرد خور لاندی شي داغه فرشته وي او بیا وی چې دا سنوي وله ملک ینادی کل یوم وله ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب. روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تا پکوسا ولاڑی چھے اے نیک بخت تم مرگ لپیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دو پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھے تم مرگ لپیدا شوئے او وابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دا پارت دا بناگانے دا بنگلے جوڑے نو دا دنیا یوزل روانی کی اذا زلزلت الارض زلزالها دا اغا وقت نو یرے گی چھ دا ازمکا اجڑقی گی پا جڑقی دلو سختو سارا خدا دے امان راکی. اوز دغا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نشتا اللہ نے توفیق وارم چې د دینه کم مخ کې واقعات دي چې ستاسو مخ کې زاغه بیان کوم او بیا خدای ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي. عزیزانو اوله علامه د دنیا دروانه نه مخ کې دادا چې کوم ځای مسلمانی او اسلامی ملکونه دي نو هغه به ټول د کافرو د لاسه دا مغلوب یو په درد او په غم به نه اخته. نو تاسو ګورئ چې نن هغه وخت دی کنه د بوسنیا مسلمانانو چاراګیر کړي دي کافرو کنه ګونګیانو د آذربایجان مسلمانان چاراګیر کړي دي کافرانو د تاجکستان مسلمانان چاراګیر کړي دي د افغانستان مسلمانان چاراګیر کړي دي بیا بیت المقدس چانی ولري کشمیر کې د چا پوزونه ګرځي او چا پکې فساد جوړ کړی
همدغه شی دا د قیامت په لویو علامو کې لوی علامه ده. رسول الله علیه السلام او فرمایل چې دا تمام مسلمانان به د کافرانو یو نوړی شي، یو نوړی به. د دواړو جانو سردار ته صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله فداک امی و ابی، مور پلار میں در نظار، تن من بدل وطن میں در نہ قربان. یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویسو نا وی بچہ بھی اتفاق بئی کلمہ بوئی خو مخلب بوئی لاندیڑ لبن کزیگی کنا او چڑتا نزی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اوزرلا بسم اللہ کزی دل پکانا برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے بباطل کافری ظاہر مسلمانی چسود کنا ایو سڑی بوئی پخل لا الہ پڑ بلائے پخل لا الہ پزر بلائے پجب رب او پزر دے درب خط لی دی. خدا دے منتا دے احسان پر نظر گوئی کونانو سردار او فرمائل اے صحابو پا خدا قسم لے چکم زے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی اب دا کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچی بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جڑا اللہ قبلی داولے نہ با بادشاہ وقت آواستا دو فریاد اوری او نہ با دکلی مشر دا غریبانو پترب باندی د کلی مشر هم د خانانو د مالدارو پوئے گئی کنا طرفداری بک دا یہود با استنبول اونیسی استنبول مسلمانان با شام تراشی اغیب پہ شام تراشی بچی بے امڑکی و خزب ام والا بیزت کی عراق تا بترو تختی پا عراق بم عملو کی مدنی منوری تا بترو تختی او علتا با متفق شی چی یا اللہ د اسلام بیڑا پار کے او د اسلام ملگرتیا تو کے او بیا با اجاڑی چی یا اللہ منگل یو عادل بادشاہ و مشر راکا نو خدا دی منگل مراکی رحمان بابا وی پسبب دا حاکمانو ظالمانو پسبب دا حاکمانو ظالمانو کورو گورو پی خور دری والا یو دی کنا بازار دا نابناو جوہریانو خرمور لالو گوہر دریوال یو دی با سبب دا ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور دریوال یو دی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مونگ با سکو مونگ با اللہ تجار چه خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا. آمین. خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا. دا بے وفا دی پدوی اس د چاہد بار نشتا کشتا. خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا. دا بے وفا دی پدوی اس د چا ادبار نشت ولی پا باغ کی خگلو نا خوشبودار نشتا. سبب داد چی دو باغ اصلی مال یار نشت. فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو. پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو. بیادر توایم کلی بلدا سے گلزار نیشتا کا پیدا بش. یا اللہ منگ لے کلی عادل بادشاہ پکار دے دی چلاسونا مخلا روڑی او کورونو تروانی گیلان بوشی چه دا محمد رسول اللہ پا نسو کی یون سے پیداش. نمی مہدی آخر زمان دے سنم دے یعنی نمی اخپل محمد دے سنم دے
محمد د پلار نوم عبدالله دی د نیکه نوم عبدالمطلب دی شکل او شوفه ټول د محمد رسول الله په شان ده او په قدم د محمد رسول الله روانم دي نو خلق به داغه تفشیش جوړي کې چې زو او دغه مهدی آخر زمان ته د خپل ځان جوړه کې او یا کسان به جوړ شي بیعت به کوي دا نور به وای مونږ دیړو پیجن داسو کی راوړ الله به هاتف نه आवाज کوي چې هذا خلیفۃ الله سو کا आवाज کوي او دکیږي باندې ګوري ما تم ګوري سو با आवाज کوي الله आवाज هذا خلیفۃ الله المهدی فاسمعوا له واطيعوا الله برنا आवाज کوي چې دا زما خلیفہ دی دی چې درته سوی هغه واوره او د فرمان بردار شي ډېر خلق بیعت کوي دیار لزر کسانو بیعت وکړو او هغه اوس راځي چې قربان د ملک چې څوک لا اله الا الله ویلو والا د عیسایانو دا او د يهوديانو او کافرانو نه په مصیبت کې دی به وایي چې زه البا د دوی نه تپوس کوم چې ترسو ما د خانه کعبه طواف نه کړي نو دیار لزر کسان کم زیات او امام مهدی به د خانه کعبه نه طواف چې دې طواف کوي او بیا 2 رکعات ختم کې کوي شکرانه مونږ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله خبر براشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او د اره جنډې لاندې 12,000 کسان دي مجموعه اتلکاو 30,000 کسان شو څومره شو چې د اره جنډې د لاندې 12,000 کسانی نو دل بیا جمع لګوي دا اتلکا او 30,000 کسان و امام صاحب دا کافران دی عیسیان دی یهودیان دی دهران دی ظالمان دی ورسره توری دی چې امام مهدی سره د خانه کعبه او سره د مسلمانانو تباہ مهدی هر زمان وی یا الله ته پوهیږي چې زه نه تنها یم ملګری مې ملک دی خدای خو ته زمونږ ناصر او خدای زمونږ ته مددگار نه غششتا نه تورشتا نه ټینک کار کوي نه توپ کار کوي هغه په سر او سامان برابر دي او دوی سره هیڅ نشته خدای دې تاسو زمون په داسې وخت کې مددگار جوړ شي رب لا یزال واس کوي امام مهدی خفګان مکوا ته چې په کوم لار روان نو زبد ملګری ما سو کرته امام مهدی خپل ملګرو ته وایي چې اریګه ما کتا سره تور نشتا غشو ډال نيزي نشتا زغری نشتا ده د آدم علی السلام نه تر دې وخت چې څومره جهادونه شوي دي هغه توري او هغه غشي هغه نيزي او ډالونه او زغره می جبرائیل امین ته وای چې د خانه کعبه نه بار پدې میدان کې دفن کا خپکه ګموس په یو زلزلہ راشي هغه زلزلې سره بدا خانه کعبه مخه ته میدان اوچوي هغه 14 ځای به دومره شلیدلی وي چې غش بررتا आवाज کوي چې زه غشې ما زه توره ما زه ډالم زه نیزه ما زه زغرم امام مهدی ورشه خانه کعبه مخه ته ستا د پاره یو عظیمه خزانه د جنگ د سامان تیار پرته نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سو وخت چې امام مهدی روان شي کافران به قسم اخري چې مونږ ورځو امام مهدی له د خپل دین تپوس کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زې چلا شي امام مهدی سره د قوم تباہ او برباد کو رب لا یزال ورته قسم خوري
چې امام مهدی تو په حق ہے ستا ملګری په حق دی الله ورته قسم خوري وعزتي وجلالي وكرمي وارتفاع مكاني زما د خپل ځان او په خپل خدای او لوی او جلال قسمی امام مهدی چې زبستا ټول عمر ملګری ما الله دې زمونږ ملګری سمندر غاړه له يهود رالل اتلک او سلویغ زره فوج دی توری ور سره دی شرابونه ور سره دی دمه ور سره دی اوس د امام مهدی قتل فسر روان دی سو وخت چې د سمندر غاړه لرو رسی عرب لا یزال بورتا واس کوي چې و بدبختانو واپس شي څه شي امام مهدی زما بنده دی بنده او زما خلیفہ دی داغه الله ملګری دی داغه یو وخت تم نقصان رسول نشي دی به زمړه رب لا یزال په قهر شي رب رحیم محور تو حکم کی چې الک منډ کلار شاه اے اورات مهدی اخر زمان زما خلیفہ دی ور سره ملګری زما بندگان صالحان دی زما کلمه وی زما د محمد رسول الله رسالت منی کم خلق تھی اے د دوزخ اور لار شاه اگے خلقو پس دوی روان دی چې کم خلق زما سبا بیگا دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے اور د دوزخ لاشا سمندر غاړه کې دغه اتلکات سلويغ زره کسان دي دو کسان ته بچکا او نو ټول په خپل اور اوسه زو او مزمکه ته نه باسا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر رب رحیم مددگار دے او د چا چې الله مددگار وي اب نه په دنیا ذلیل نه په عقبا ذلیل نه باغ دی جهان کې رسوا شي او نه با الله هغه جهان کې رسوا کی زکه چې د چا الله مددگار وي اے الله زمونږ مددگار شاه اتلک او سلویغ زره کسان پزمکه ننوتل اور شغلر حالا ټول تبا کړل یو کسا دی سیانو لراغی چې قربان د اسمان اور راغی او مونږه ټول پزمکه نلست یو زبد شیم تعالی می خبر روړ بل کسبا امام مهدی لمنډ کی چې قربان الله پتا باندې مایل دی او پتا مهربان دی دغه شان اتلکا سلویغ زره کسان الله ټول پزمکه په اور باندې ستی کړ نو صاحب امام مهدی په بیا دوه رکعات مونږ وکي ويا الله الحمد لله وشكر لله من كان لله كان الله له سوچ د خدای شي نه خدای داغش علامہ صاحب سوئی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے کہنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیری ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہان کے لیے امام مہدی وی مونږ د الله یو الله زمونږ دی الله زمونږ ناصر او مددگار دی بیا په اوس د دنیا ګډ ګډ کې کافران وګرځیدل او ځان نه داغه په څلوري سي زیات کسان نور پیدا امام مهدی وی یا الله اوس بس کیږي الله ورته وی دا غش او دا صغر او ډالونه دا تورې دې په دې ملګرو تقسیم اتر وزبا کلم کل ات شوارو زبا جهاد شي سمرا اتر وز یو ډله د امام مهدی دا باب شهیدان شي انا لله و انا الیه راجعون دویمه ډله چې دوی لوګوري هغه به منډي کی چې بای مونږ پکې د سره یو نه درې مډاله لګوند خلق دي هغه به امام مهدی ته وایي چې بس مونږ ته اجازه وکا
یا به د ټولو کافرانو میندې بوري کو، خویندې به بیروره کو، ښځې به کونډې کو، او یا به موږ خپلې ښځې کونډې میندې بوري او خویندې بیروره. میدان له ورغلل. چې میدان له ورغلل، نهمه ورځ د سهار نه ماښامه پورې چغې واله چې ناره تکبیر او الله اکبر او غړمبې وایي. چې لسمه ورځ راتله د امام مهدي آخر زمان فوج الله غالب کو، تمام کفار اللہ مغلوب و تباہ و برباد کی. الحمدللہ و شکر للہ. قوم لوی رازے چلار شو، اوس د محمد رسول اللہ د روزی دیدار کو. سو وقت د دوارو جانو سردار زیارت مبارک تو دریگی، درود لیگی. د درود وقت کی ورته یو آواز رازی چې اے مہدی آخر زمان، زه پوهیمه چې جهاد د فتح که خو دې طرف نه بل یو غم را پیدا شو. اسو غم دی د شام او د عراق ترمنځ ځنګل دی، هغې ځنګل کې دجال پیدا دی. هغه آواز کوي چې زه پیغمبر یم، او چې څوک مې پیغمبري نه مني نو ای مهدي آخر زمانه هغه سړی دجال وایي چې زه بیا د خپلې تورې نه وباسمه. امام مهدي توره واغسته او دجال پسې روانېږي. ملګری مور سره دی، لیکن 2 کاله منځ کې تیریږي. دغه 2 کالو کې الله دومره قاطي راولي. هلکه ته خپل کار ته ګوره. رب لا یزال قاطي راولي، اوبم نشتا، غلم نشتا. ما که چا کره روټۍ وي نو مونږ یې لږ راوړه. د 4-5 میاشتو روټۍ م چېرته لیدې نه ده. که دا روټۍ دې راوړه چې لږ بوی خو یې کو که نه، نو په یو روټۍ به او یا کسان راجمع کیږي او بیا به ورته رزق نه رسي. دجال به آواز وکړي چې زما خلاص کې جنت دی، ګس لاس کې مې دوزخ دی. څوک چې دوزخ ګټي نو زما د پیغمبرۍ نه د انکار وکړي، او څوک چې جنت ګټي نو زما د پیغمبرۍ د اقرار وکړي. لګیا دی وی انا رسول الله، زه د الله رسول یم. ما سره شراب دی، ما سره غلدان خوراک او اسکاک انعام ما سره دی. څوک چې زما پیغمبری منی هغه زما ملګری دی، هغه ته مې شراب او طعام فری دی ورته، او چې څوک مې نه مني هغه به د لوږې نه هلاک کما. خدای دې زمونږ لوږه ختمه کړي. الله دې مونږ د پټو خزانو نه رزق پراخه کړي. مونږ خو دنیا کې روټي او کار په مکان خراب کړي که نه، نو یا الله زمون رزق پراخه کړه. دنیا ورپسې ده چې ته زمون پیغمبر یې، خو خدای د پاره که یو ګوټو بخوراکه. ته زمون رسول او پیغمبر یې، خو یو نوړی روټۍ د پاره رزق راکه. خو کوم چې مسلمانان وي لا اله الا الله محمد رسول الله په حق ویلي، الله وی دا خود 2 کال دي چې 2 کروڑه کال نو زه به د لوګې نه خبر نه کما. لګیا به جماعت کې الله الله به کوي، درود به وایي، تلاوت به کوي، جماعت کې به انتظار کې ناستي چې د مونځ ټایم دی. او د دجال 40 ورځې څومره 40 ورځې اولنۍ ورځې د کال عمره ده. اولنۍ ورځې د کال عمره، دویمه ورځ دا د میاشتې عمره ده، دریمه ورځ د هفتې عمره ده، او دا نورې ورځې بیا په خپل مقدار دي. دغه دونه عمر به تیر شي، او چې څوک لا اله الا الله ویلو والی نو هغې به د لوږې نه خبر هم نشي. یا الله دجال چرته دی چې په کومه لار باندې ځي نو ټوله دنیا یې کافره کړې ده. دجال لګیا دی چې خپل قوم یې ولیده، आवाज وکړو چې انا رب العالمین، زه پیغمبر نیم، زه ستاسو د ټولو لوی خدای ما. خدای مې ومنئ، خلق اوږي دي، تږي دي، نهر دي، بې وسه بې بسه دي، ټول دجال ته په خپو پروز دی او په سجده کې پروز دی چې ته زمونږ الله یې خلق رزق راله راکه. خدای دې موږ له امان راکړي. مسلمانان بجاړي چې یا الله اوږې خیو، نهر خیو، خو یا الله مونږ د دجال بدبخته نه بچ کا. رسول الله علیه السلام به خدای دعا کوله،
اللهم احفظنا من فتنة مسیح الدجال، یا اللہ ما پا حفاظت کی دا دجال خنزیر نہ بچ کا، دا دجال نم بچ کا. دا کونینو سردار دعا کولا نو یا اللہ منگم تے بچ کے. مہدی آخر زمان منس کئی دا جمعہ روز دا وی اے قوم دعاو کئی کہ اللہ دا دجال دا مقابلی دا پارا طاقت رکھے. دعا کئی دا دعا چھ سنگ اللہ سن دا سکی اس خطبے لو من لا ام دا اغی جماعت پا منارہ باندے عیسیٰ علیہ السلام پا دو پرشتو لا سا چولے دی تازے دا کوثر پا ابولم بلی دی آو ارے وستو امام مہدی سرے یوزے پا ممبر کے او پا میراب کے ادرو اغالامی مہدی خیر زمان تا معلومے وے ورطوئی قربان تو پیغمبری مونگ لمونز راکا عیسیٰ علیہ السلام ورط سے ورطوئی اے امام مہدی تو محمد رسول اللہ امتی او ما دا اللہ ندا غستی دی چی یا اللہ زد محمد رسول اللہ دا امتی امام مقتدی شما. ارے تکبیر، ارے تکبیر، زندباد مولانا طارق سے. عیسیٰ علیہ السلام ورطوئی استا محبوب وی چی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلو دا پیغمبرانو مرد رجب زماد امت امام و مولا لری. تقدم یا شیخ مخی شمت منزک موزن چه فارغ شی دوارا دعا کئی چیزو دجال بس. اس دجال مدینی منورین بہر یو زنگل دے التے دا خدایا دعویٰ کرے رو خلق ورطا پا سجدہ پراتے مدینی منورین یو انسان راگے امساور سردان پٹکے والدے اللہ اللہ کئی سکئی اللہ اللہ کئی. دجال ورطوے ما تا سجدہ لگوا زا اللہ مان وی قربان اللہ آغا ذات دے چے آغا بے نیاز و بے پرواہ دے آغا دا اریو عیب نا منزہ و مبرہ دے او خلاص دے زسنگ استا خدای آغا تب وی استا پلار و مور کلمڑو قربان شپکش لکا لڑوان دے منیانی کا وفات زمکی تا حکمو کی چے آغا مڑی را پاس ود دے زمکی لان او دادی اوئی چے دا زمازوی و نوسی دے بس مکا باوی چوی او مڑی برا پاسی بدا میں زوی دے زی پلارے دا زمان نوسی دے زی نکے ما خلق حیران دی نورم پا سجدو پروز بیاور تو وی باران کوم اسمان تبا گتونی سی چه اے نور زما پا اجاز را کشا نور بزم کل را کشی سپو میں تبا اشارو کی را کشا سپو میں برا کشی ستورو تا اشارہ کا ستوری را تمام دنیا تو ویزا اللہ ماں زما پا اشارو حکم باندے عرض کی گی طول خلق پا سجدہ پراتی دی مگر اغیو دا لا الہ الا اللہ ویلو والا ورسرا باس کئی ورطوی وخبیسا کت چرے اللہ انو اللہ دا ارعب و کمزورین پاک دے و بدبخت دا اول خود ویخت دومرا گلگوتے و دومرا روان لی چی معشومان دش پیسے چی روزنم تیریگی دے سر علاج دوام دی یو سرگا بوٹا روتے دا دا سلوڑ روتے او دا بلدن کتا زانتا اللہ وے نو اے لعیل دا خپل استرگی زان لجوڑی کا آغتا وے ہو روینی سے روینی وہ ارے رواغس وہ سورت آگئی تابدارانو نیولی دے او دا سر بانے والا ارائے خیر پا اور اسرکی بعض علماء دام لکلی دی چی پا اور اسرکی او پا سر والے دی چی ارہ دیز ہے لراغلا وے اس میں خدای منی کنا وے دا خوب میں 2 زائے ٹکڑے کے چی میں اویا زائے ٹکڑے کے واللہ کا دے منم چی تزما خدای زتا تا انسان نوے منو خدای بدتا سوئی نامتا ررار پا منزے 2 زائے کا یو ٹکڑے اویا گزا کے دے خواہ لرے غرزولو بل ٹکڑے اویا گزا کے دے خواہ وشل گزا لار دا 2 ٹکڑوں منز دے منز کے ولار دے ارے وہ ٹکڑا دا سر خبرے کئی
پوهه گئی کنه اره یو ټوکړه د سره خبره وای اوس مم خدای نه منه چې ستا نیم بدن ما سره خبره کوي وای چره مې ونه منه اسویم ګران کار دی مونږ ته خو چرته مداري راشي مداري نو مونږ هغه ته د پیغمبره اور معجزه و نو خدای دې په مونږ خلکو نه راولي غني مونږ خو بیا را یو ځای کې جوړی کی چې جوړی کی وای اوس خو مې ومنه کنه وای قسم په خدای کده کته سړی زوی نو زه د استرګه خو دې ټیک کړ اوس دې خود لګیا دم دغه وخت کې ولا د اسماته ورغه دومره به شرم دي چې ومغه ځای کی هغه خپل ملګرو ته نه داس پګ مې داسې پټ کړ دا ورته چې ظالم ابدوش کرے خود غولو کړل کور دروان شو ځان ته خدای چې بیا چاړالی الله ورته وی باز دجالا ستا نور مکر او جادو منتر ختم ستا تور کار نه کوي اوس به تور د لا اله الا الله محمد رسول الله په تور اعلان کړي هغه سره چې اوځي شنو هغه आवाज کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه او دجال د سر ټیټ شي عیسی علیہ السلام ور پسې له आवाज به وشي چې اے دجال عیسی ابن مریم در پسې را روان دي دوزخی تور ور سره دا اوس په دې بیړی تبا کې دجال چې आवाज ووري نو منډه دجال به یو خپل او دوی مچاله قرض او منډه زنګل په زنګل پټیږي عیسی علیہ السلام ور پسې سو وخت چې لب مقام ته ور رسیدل د یو غر مونږ دی د بداغه غر پسمکه قسمه کې سکه ننوزي چې اسمسه کې سر نه باسي هغه غر په خدای راتن کی نه به مخ کتلی شو نه برست عیسی علیہ السلام سره هغه دوزخی او جهنمی تورونه سره چې درستونه په دې دوبر کې وای کنه نه یې ته نو بس خدای دې مونږ لم توفیق راکړي چې داسې مرتدینو سره او مغه معاملو بیا ته نه دا په دې املا باندې تور گزار نو باز علماء ویل دي چې اتا تیا گزاره بوله په تور ورکیو مردار به کی وای با امام مهدی راز اوس پارام شو تخپل بادشاہ او شهنشاہی کوا منذ نکو ز بدر تقامت او منیت بدر پسې تړم سو روز چې تیری شي आवाज براشي چې اے مهدی اخر زمانہ ستاد وفات وقت پورا دے او زن کدن دے امام مهدی و یا اللہ مرگ میں قبول دے خوشحال ہے ماں پدے باندے یا اللہ خفلیم خوشحالی میں دادا چستا دا دل خدمت میں مکمل اکو اس دا قرآن قانون دا مهدی اخر زمان شروع کر دے قاضیان مقرر دی قصاص مقرر دے حد مقرر دے اس لگیا دے دوری مقرر دی او دو قرآن عظیم قانون دے پاکستان کے کسو قانون محمدی راولی نو خیال میں دے چمدہ مہدی صاحب بے راولی دبل چانا تم اما مکوے پارام کے لے خدا دے منگل شرعی محمدی قانون راکی وفات شو عیسیٰ علیہ السلام زنو تڑلان زانتے مخ کی خون عیسیٰ علیہ السلام جنازہ اکڑلان انا للہ و الیہ لگے روز تیری گی دا عیسیٰ علیہ السلام نے خلق بیعت شروع کی پاگا بیعت کے امام مہدی وفات دے اگلا دعا غواړي دغه دعا وقت کې आवाज راځي چې دومره بدبخت خلق او ظالمان راغلي دي غرونم نه پریدي خلاص کړل سندونه نه پریدي ټوله خلاص کړل اونې تلاش واچي او بوټه راو باسي اوله پانی خوري بیا هغه پوست کی او د پوست کو نه بعد بیا غلرګي نو لرګي تبا کړل کالیم تبا کړل غټم تبا کړو د دریابونو به پاکه اوس کړي یا اللہ دا سوک دی عیسیٰ علیہ السلام سوال کئی اللہ ورتوے ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض اے عیسیٰ علیہ السلام تو استا ملگری واغلان کوہی دور غل کے او قلادا آگا قلاتا تملا شو ملگری دم پناواخ یا اللہ والے دیر ظالمان دی غرونه خلاص کړل سندونه اوس کړل اونې ختم کړې د سینکاړي او شګي ختم دي نن نبات با په انسانانو شروع اچي او یا انسانان بلاس کې نيسي نو باز پکې ډیر لور دي کړ او یا انسانان یو نوړې نه کوي باز پکې د لیشت نه مواړي دي
آیو شاعر وی وَيْجُوجُ با ماجوج ہم پیدا شود اندر جہان جوج با ماجوج ہم پیدا شود اندر جہان سرحائے باز آسمان باشند باز یک شفر د چا سر اسمان کې دی او څوک د یوې لشته نم لیک عیسی علیہ السلام ملګری واخلي کم ملګری وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله ملګری امتیان واغس او قلا کې پټناست یاجوج ماجوج چې وګوري څوک نشته چې وی خوري لیکن بدبختان او ظالمان ټول د خپل غاخونو وستي دي غشي پیدا کړ توري پیدا کړی د ځمکې خلق خو نشته دی راځه چې اسمان ته خلق وی الله ډېر لوی دی فرشتې لوی دي راځه چې غشي والو او اسمان ته ولو چې فرشتې په باندې ولو کې دې شرا پروزي غشي غشته دې بره گزارونه کوي چې څو وخت هغه غشي لاندې را پروزي الله ورته په وینو باندې رنگ کړي دوی خوشاله شي چې د اسمان فرشتې ټولي هلاکې کړي اره تکبیر الله اکبر اره تکبیر الله اکبر اوس نه بعد بیا غشي علي چې د دنیا مالک او د فرشتو مالک اچرته ګورو نو مشوره به وکړي چې الله با د خلقو وی چې الله د عرش نه برابر دی راځه چې اوس په الله باندې نو بیا به په الله باندې ډزې گزارونه شروع عیسی علیہ السلام نه خبر لاړ چې اسمان ته غشي ولي چې د عیسی علیہ السلام الله وجه عیسی علیہ السلام به فوري دعا وکړي چې یا الله دا دومره ظالمان دي چې دنیا ته تکلیف خو سکے فرشتے اخلاص نشولې یا الله تا باندې گزارونه ستا به عزت او به حرمت کوي یا الله ته په لوی مرض باندې اخته کا بس خارخ په پیولږي خدای دې امان راکړي چې خارخ ولګي په دې سټ کې به یو دانه روخیږي الله به هغه دانه نه د دې ټول بدن سخا کی او مردار به کی الحمدلله و شکر لله خو په دعا باندې به کوي ښا پس به کوي دعا باندې به کوي دعا ډیر بهتر شي هر ټیم یې کوي او وخت یې کوي د دعا منی یو ټیم نشته کښتا دا نشته چې دې وخت کې به کې ورستو به نه کې یا دغه ټیم به کې او دې ټیم کې به نه چې کوم وخت خدای وس در کولو دعا کوي کوم وخت فارغ او دعا کوي ځکه عبادت خو عبادت ته خدا دعا رسول الله وی چې د عبادت مغز هغه چکه او هغه سمرو نه چونو مکن او کوچتي او ټیم ورلنيشته چې کم ټیم دې هرمني او کم ټیم کې کوا قید مې نشته په دې پوښوي کنه بهرحال دعا وشلا اوس بدبوئی ده یا الله بدبوئی ده قوم تباہ شو الله ورته ما سره علاج دی سلوی خورد په باران یو ساس کې د کوهی تور د غر نه زیات لوی دی سلوی خورد باران دی ور سره طوفان دی هغه تمامه بدبوئی به الله په سمندر لاوي کې ملک په صفاش لاندې اډو کې پاتې دی هغه اډو کې الله انقا مارغان راولي پایلټان راولي یو لس او یا مخوکه کې نيسه او سمندر مونږ له گزاري ملک پاک الحمدللہ لگی روز تیرے کی عیسیٰ علیہ السلام وفات کی گی انا للہ و انا الیہ راجعون قوم دا عیسیٰ علیہ السلام پا غم جنلی چی یا اللہ مشران وفات دا سگوری دا اسمان طرف نا شغرب طرف نا اور راو خیتا آغا اور اسمان ٹول گرک داغا اور بیا تور لوخړه جوړه شو هغه لوخړه لاندې زمکه تراله منافقان تباه شو بدبختان تباه دي او راضی د شغرب نه مغرب پورې دا تمام عالم مغرب طرف ته منډه ور کوي خدای دې امان راکړي چې مغرب ته اوتري هغه طرف نه غور ورته دا غړي شي په دې ډړې په مخ کې هغه مصیبت ختم شي رب رحیم فرمایي چې اوس یو بل توبه نه راوستي نو درګ دا نور الله ته په سجده پروزي تمام اش په سجده نور تبا الله وي چې ای زما نور او مخلوقا ستا سجده ما ته منظور نه ده دې چلاشي پروزي نو الله ته سجده لګي
چې یا الله ما ستا حکم ومنو دو خدای که څه تغییر تبدیل تقدیم او تاخیر شوي الله ما توافیق او زما سجده قبول په دغه شپه ورته الله وایي ستا سجده مې منظوره نه کړه شپه ډېره اوږده ده 40 شپو نه زیاته شپه اوږده ده کاروان خپل مقام ته ورسید مسافر خپل منزل ته ورسید ماشومان غېږو کې جاړي څاروي چغې وایي سبا نه راځي مولیان به سلسل بانګونو کې سبا نه راخي یا الله څه وجه ده رب العزال فرمایي چې زما په دې خپل قوم باندې ډېر زیات رحم دی چې په دې شپه اوږده کې ما ته توبه ونه باسي نو بې توبه نه قبلېږي تکبیر نعرې تکبیر څوک چې شپه ختمه شي د سبا لامه لګي خلق به دې خوا ګوري چې نور ولې نه راخیږي چې 10 بجو ټایم شي دې خوا وګوري نو نور به د ډېر خفګان او د مصیبت د وجلا داسې تور شوي لکه د غاڼې کړي چې او یا کال په اور باندې تور شي یا الله نور دې ولې تور کو وای نور مې دې له تور کو چې د توبې دروازه بنده چې سره توبه وکړه نو د دې نه وړاندې مې منظورولا اوس نه بعد نه توبه قبلېږي او نه جړه قبلېږي مگر معلومات نشته دی کافر هم پټ دی او مسلمان هم پټ دی رب العزال یو زلزله راولي د صفا مروه غر باندې زلزله راله غر لاندې را غزار شي الله وی یو بهترین څاروی او دابه به زه د دې غر نه روباسم یو زناور روزی داغی نم دے دابت الارض سنو میری دابت الارض اگر دابت الارض مخد انسان پشان دے سنگا دے خکرے دا بارسنگے پشان دی خپید غوی پشان دی رستو دا براق پشان دے پا یو لاس کے دا موسیٰ علیہ السلام امسارا او پا بل لاس کی دا سلیمان پیغمبر اگر گوتا و غمے دی او سلویخ تو روزو کی چه سڑی و مزمکی کی آگے تا مور پسی وردلوزی اور تو اے دابت الارض لانشان دو کافر پتندی باندی اولی کچ کافر دا مسلمان تا آگا گوتا اولی سان چه پدے تندی باندی اولی کچ ہازا مومن یا اللہ پد غورز مونگ دا کافرانو دا نمنا بچ کا یا اللہ مونگ دا مومنانو پا سب کے شمار کا ایسا دیوالا پا خدا قسم دے اگر دابت الارض و تمام دنیا وګرځي داغه نه بعد کافر دے مشرک دے یہودی دے نصرانی دے اللہ آواز کئی چہ دے نه بعد بز یو بل مصیبت پیدا اللہ فرمائی زلزلی پیدر پیراولم زلزلہ براشی ملک بطول تباہ و برباد لیکن اللہ وی یولوی مصیبت بل راولم اور دزمکی نبر اوچت شی دریاب بانے با اور اولگی اگا سمندر دریاب دوم را اور کئی چه اسمان پور بے لمبی اللہ دے منگلا مان راکی سوچ چه سمندر بانے اور اولگی اللہ وی اس گورمان چه زما مسلمانان لا الہ الا اللہ والا سوک پاتی دیو کلا سوک پنی چه اللہ یاد کی سوک پنی چه دا رسول اللہ کلمہ ہوئی دا اللہ قہر بجوش کے راشی اللہ بحکم او فرمائی چه این ورا زمک لرا پوز پروزو کوتر شان اللہ بنور کوتر کی سپوک مائے برو غرزائی ستوری برو غرزائی آسمان با ٹکڑی کی پس مکہ با اور لگئی غرون سندون با تباہ برباد کی انسان و حیوان بغیر کے عمر کی فرشتے بم تباہ رب العزال بتمام دنیا درہم برہم کی اللہ ویدا غرون بختم کم سلوی خرز بدچا آواز نوی خاموش ارزن آواز رازی چے اللہ 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 نو میں انسان نشتا لیکن دا اللہ آواز دا غائب نراخی خدا دے دا اللہ آواز و دا اللہ لفظ زمون کو خلوم جاری و ساری سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی چتا لغند کے ادرے گا زپ دے قوم باندے سلویخ رز باران کوما اگا باران دمرا گرم دے چے انسان والا گتی اوڑی نو گت بیل رزین سوزی یو ساز کے
دا د احد د غر نه لوی دی 40 کاله به یو شان 40 ورځې باران وي په غر او سما جوړ او اواره باندې با رسول الله فرمایي چې 40 غزه لوړې اوبه روانې وي الله دې امان بیا الله حکم کوي باران ته چې ودرېږه باران چې ودرېږي الله به حکم وکړي د ځمکې ته پس ځمکه به زلزله راشي زلزلې سره به ځمکه ټوله الټه شي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر څومره بادشاہ څومره رئیسان نبیان مرسلان چې لاندې هغه به ټول الله د ځمکې د پاسه راواړی الله به اسرافیل علیه السلام ته حکم کوي شپېلی له پوکې ورکا شپېلی چې اسرافیل علیه السلام پوکي نو 6 میاشتې به یو پوکي اوږد وي څومره 6 میاشتې هغه د پوکي والو سره به تمام دنیا بربنډه ولاړی الله په دغه ورځ باندې مونږ ته د محمد رسول الله په خاطر لباس او پرده